نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په روزه کې به تی څلور کارونه کوي. اوله خبره دا د لا اله الا الله به ډېر وایاست، او دا بل خبره به درته وکړم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی پر دا خبره مړ سو چې د کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله، د جهنم اور باندې حرام دی، پر جهنم دا سړی حرام دی. او دویمه خبره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي استغفار ډېر وایاست، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولی ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنہ، وی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی شیطان وای وی مسلمانانو زه په دوه خبرو هلاک کړم تباه کړم، یو په لا اله الا الله او بل په دا تور استغفر الله استغفر الله. کلمه شریفه ډېر وایي او استغفار ډېر وایي. نو بیا زه بیا راولاړ شولم، ما په بدعاتو باندې هلاک کړو. بدعت داسې یو توری مخ ته ورته کښېږدم چې هغه دین و اسلام نه دی، د یو پیر د فقیر خبره ده، بیا دوی د دین و د اسلام د قرآن و د حدیث درجه ورکړي. دا فکر دی چې دا سنت دی، حالانکه هغه سنت نه و، دغسې د یو بزرګ قول ولو. نو شیطان وایي ما بیا دوی په دې تباه کړو. دا خیال دی چې زه ډېر بزرګ یم، هغه به بزرګ نه یم. یو انصاري صحابي رالی ویلی ول یا رسول الله اولاد مې نه کېږي، مسند امام اعظم را نقل کړي دي اولاد مې نه کېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وکړه استغفار ډېر وایه استغفر الله استغفر الله، او دغسې څه صدقه و خیرات کوه. دا سړی ولاړی بیا صدقه و خیرات هم څه نه څه کول د وس مطابق، استغفار یې هم ډېر وایي. الله پاک نه زامن ورکول، الله پاک نه زامن ورکول. ګرځئ پر پیرانو باندې ګرځئ، پیر به ماته زوی راکړي. د پیر خپل څو زامن دي؟ د پیر خپل څو زامن دي؟ 3 زامن دي. و څو یې لوڼې دي؟ 4. نو خو هر چا ته خوند ورکوي چې زه 8 زامن ولرم. د ولې 3 زامن 3 لوڼې راوړلې؟ درواغ مه وایه، که تا وځئ مه، هغه ستا پنسوی نه، ستا په جسم هغه په کار دی. والله که مې ستا زوی په کار دی، یم ستا لور په کار، یم ستا اولاد په کار، والله پنسوی راوکاږه زما د هغه سره کار دی. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله ته ما داسې جوړ کړه چې زه کله له ما خطا وسي زه استغفار ووایم. د الله رسول خطا نه کوله، نعوذ بالله ګناه نه جنې کېدله، دا یې ما تا ته راښولي دي. بیا د الله رسول فرمایي پیغمبر مبارک فرمایي الله پاک په خپل قرآن کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. الله فرمایي زه هغه قوم نه تباه کوم چې تر څو یا رسول الله ته پکې ژوندی یې. په مکه کې و الله عذاب نه راوستی چې د مکې ولاړی، بیا الله پاک د بدر په جنگ کې تباه او برباد کړلو. او بیا چې کوم نبی په یو کلي کې الله پاک پر هغه کلي عذاب نه راولي. دویمه خبره بیا چې پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی، بیا بله خبره دا ده وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. چې کوم قوم استغفار وایي استغفر الله استغفر الله، الله وایي زه عذاب نه ورباندې راولم. یو چې کله نبی ژوندی په کم کلی په کم قوم په کم علاقه کې اوسېږي، الله فرمایي زه عذاب نور باندې راولم. او چې کله بیا دا نبی ولاړی د خلکو استغفار ډېر وایي، الله فرمایي زه چې شته کوم، زه پر دې باندې عذاب چې دی هغه نه راولم. استغفر الله استغفر الله. الله دې رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي. دا نور دوه شیان بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي هغه تورې دي چې یو سړی راولاړ سو چې چشتی فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. په روزه کې تاسو څه کوئ؟ د جنت سوالونه ډېر کوئ. یا الله ما ته جنت راکړه، یا الله ما ته جنت را نصیب کړه. پیغمبر مبارک فرمایي وی من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. صحیح حدیث دی، د ترمذی دی، حضرت انس را نقل کړی دی. فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک کم سړی چې د ورځې 3 واره دا تورې وایي اللهم انی اسألک الجنه، یا الله د جنت سوال درڅه کوم، جنت غواړم. یا سړی دا وایي اللهم ادخلني الجنه، یا الله ما جنت ته داخل کړه. هغه نو که بیا په پښتو وایي، که په عربي وایي، که په پارسي وایي، که په بلوچي وایي، په هر زبان چې وایي دا وایي د ورځې 3 واره یا الله ما ته جنت راکړه، یا الله ما ته جنت راکړه، ما جنتي کړه، د جنت سوال درڅخه کوم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای جنت و الله ته وای اللهم ادخله الجنه، یا الله دا سړی جنتي کړه، جنت ورکړه.
جنت په خپل اختیار نه ژغېږي د الله په حکم ژغېږي یا الله وعده ورسره وکړي سید زما ستا سره وعده ده زه جنت ورکوم د ورځې 3 واره دا تورې ویل یا الله ما ته جنت را نصیب یا الله ما جنتک یا الله د جنت سوال کوم اللهم انی اسألک الجنه یا الله د جنت سوال در څخه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي جنت و الله ته وایي څه ورته وایي وی قالت الجنة اللهم ادخله الجنة جنت والله توایا جنت کرا جنت خوارک یلا جنت خوارک سبحان الله او دا صحیح حدیث دی الله اکبر اوس خو ته په دې خبرو پوه دا صحیح حدیث دی دا ضعیف حدیث وای دا صحیح دی که غلط دی سبحان الله دا د ملایانو مناظرو دي چې ترا ورسول تا ته اختیار چې د پیغمبر علی السلام و حدیث ته غلط وای دا صحیح حدیث دی که غلط حدیث دی الله اکبر او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی د جهنم څخه د ورځې 3 واره پناه وغواړي ومن استجار من النار 3 مرات یو سړی د ورځې 3 واره د جهنم څخه پناه وغواړي د الله رسول فرمایي جهنم و الله ته وایي قالت النار اللهم اجره من النار یا الله دا سړی د جهنم څخه پناه ورکړه یا الله د جهنم څخه خلاص کړه سبحان الله او بیا الله پاک جهنم ته وایي ما ستا سره وعده ده دی خلاص کوي بل حدیث کې بیا راځي پیغمبر اسلام مبارک فرمایي د ورځې 9 واره دا تورې سړی وایي دا د ابو هریره سره را نقل شوي دي خو دا خبره د عزیزانو د ورځې 3 واره دا کلمه ویل یا دا دعا ویل یو ځای یې وایه جلا جلا یې وایه مطلب د ماپښین مانځه باندې وایه ماځګر لمانځه باندې وایه سهار لمانځه باندې وایه په پښتو یې وایه په فارسي یې وایه په انګریزي یې وایه په عربي په هر شي چې وایه سهار یې واره وایه بیا ماپښین بل وار وایه بیا ماځګر بل وار وایه چې څنګه ترته اسانه دا وایه اللهم اني اسألك الجنه اللهم ادخلني الجنه اللهم اجرني من النار پښتو کې وایي پروا نه لري مشکل نه دی هیڅ مشکل چې دی هغه نشته خو الله پاک دې موږ ته را نصیب کړي نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو دغه تورې په روزه کې ډېر وایاست یا الله جنت غواړم له جهنمه پناه غواړم الله دې را نصیب کړي څو ملایکې دي و جبرئیل امین علیه السلام نه دی دا په خپل یوه وزر باندې د اووم ځکې و اسمانونه پر دا بله خوا راړولی شي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي داسې فرشتې هم ستا چې الله پیدا کړي دي دا اووم ځکې و اسمانونه د لپاره یوه ګوله ده دا یوه لقمه کولی شي دلته 80,000 رسۍ پر هر رسۍ باندې 80,000 فرشتې ټال دي دا د حشرګاه میدان لر راوړي دغه جهنم چې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د متکبرو خلکو دپاره دی دا د ریاکارو خلکو دپاره دی دا د هغه چا دپاره دی چې د شهرت شوقیان دي شهرت خو د هغه د دنیا خبرو ته وایي د الله په خاطر خو نو نو معلومه دا سوه چې جنت چې دی الله پاک فیصله ور وکړه د جنت او د جهنم سره مناظره وه سره جګړه وه سره دعوه وه سره مباحثه ولا یو د بل سره مجلس ولو یو د بل فخر کوي الله پاک فیصله ور وکړه چې جنت زما د رحمت مرکز دی او جهنم چې دی هغه زما د عذاب مرکز دی د رحمت مرکز لر غریبان ورولم مسکینان ورولم عاجز ورولم خاکساران ورولم او د عذاب مرکز لره تکبر والا لوی والا چې سر یې پاوانې ولوي لوی لوی خبرې کوي غټې غټې خبرې کوي هغه جهنم ته ویل تا لره به زه دا کسان چې دي هغه درولمه استغفار وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله نه اودس غواړي نه غسل غواړي نه مسجد غواړي نه صفاځی غواړي په بازار کې وایي صحیح او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله زما امت ته 2 امانت ورکړي زما پر امت الله 2 امانت رسولي دي یو امانت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما ذات دی چې تر څو زه ژوندی یم یا زه ژوندی وم زما پر امت الله عذاب نه راوړي